सवाल है कि एक मजदूर को मजदूर न देने का क्या सजा है। हालांकि मजदूर दा खो ډېره لویه ګناه ده मजदूर چې مزدوریو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده بخاری مبارک حدیث دی چې د خوالی د اوچېدو نه مخکې به مزدوری ورکې او د مزدور مزدوری نیول دا ډېره عظیم ترینه ګناه ده اسا جانا ډېره عظیم ترینه ګناه ده بس زه اوس پتا ته کو د قرآن او د حدیث نه راته خبرې کوم وخت مې لګي خو بس یو خبر راته کوم او دا ما په دې خپلو سترګو د خپلې زندګۍ کې د خپلې مخې ته ډېر خلک داسې ولیدل چې د مزدور مزدوري نیولې ده نو نن د پولې پلک ته ناست والله بالله ثم تالله د مزدور مزدوري منیسي مزدور چې کم سړی مزدور له په ښکلې طریقه مزدوري ورکوي قسم په خدای د مال کې الله نورم برکت اچي د مال الله نورم زدي د بل حق مو واخدا مهرباني کوي نو مزدور له مزدوري نه ورکول د خپل مال د خپل اولاد د خپل کور تباہی او بربادي ده